سلامونه نیکې هیلې احترامات د مظلومو غږ هېره بنسټ مسؤله یم. زه نن هغه کورنۍ ته راغلی یم چې موږ یې ویډیو شیر کړې وه او د دې مورکۍ زوی چې کینسر و نو نور ورونه هم مرسته کړې وه، هغه مو دې کورنۍ ته راوړې وه. یو ورور چې ابراهیم په نوم 100,000 روپۍ رالېږلې وه، هغه مو هم دې کورنۍ ته سپارلې وه. اوس د دې زوی چې دی د لاهور کې تداوۍ لاندې دی، چې راغلی وي د دې مورکۍ سره خبرې کوو تر څو پوښتنه وکړو چې زوی یې په څه حال کې دی، تداوۍ لاندې دی، ښه شوی او که نه. السلام علیکم مور جانې، څنګه ښه یې؟ وعلیکم السلام، خیر اوسې مننه. څنګه یې مور جانې، ښه یې؟ صحت مو ښه دی؟ تاسو ښه یئ؟ شکر. د مور جانې موږ چې تاسو ته دغه ورور یې مرسته رالېږلې، موږ تاسو ته سپارلې وه. او راکلي دي 100,000 روپۍ مې راکلي دي، هغه هم پرې وړی دی او لاهور کې تداوۍ لاندې دی. بس ټېسټونه اوس په منګه دي، شخصي دي، مخکې سرکاري و اوس شخصي دي او بس هلته دی. نورې روپۍ هم پکار دي او ټېسټونه همداسې دوامداره روان دي. وایي بېرته د مرض پکې اثر کړی دی. بس ډېر خفه یو موږ، پلار یم ډېر زیات خفه دی، زه هم خفه یم. بېرته پرې د مرض حمله وایي کلې ده، وایي داسې ویله ډاکټر. بس موږ ډېر زیات خفه یو او دغه ورونو نه موږ ډېره مننه کوو، ډېرې دعاګانې ورته کوو، په دوا کې یاد ساتو چا چې دا مرسته زموږ څخه کړې وه. په دې سخت وختونو کې، په دې سختو کې موږ په خپله ورته نار ګرځو. هغه موږ ولېږله، موږ ویل چې دا زموږ زوی پرې ښه شي. دغه ابراهیم ورور ډېره مننه، الله دې وله اجر ورکړي، الله دې وله وواړه جنتونه ورکړي. زما د زوی سره مرسته کړې ده او هغه بس لاهور کې تداوۍ لاندې دی او نورو ورونو نه هم دا درخواست دی چې زما د زوی سره مرسته وکړي او بس زوی مې ډېر دغه دی، بېرته پکې د مرض دغه نه که څوک زما د زوی سره مرسته کوي بس الله دې وله ډېر عمر ورکړي د خوشحالو. تاسو ته چې ابراهیم مرسته رالېږلې وه 100,000 روپۍ تاسو ته هغه رسېدلې وه او تاسو خپل زوی تداوۍ ته رالېږلې وه لاهور ته؟ وړې په هغه مې وویل نو موږ څخه روپۍ نه وي، زموږ خو دغه حال دی، بس دا هم زندګي ده. هم په هغه روپو هم وړی دی ابراهیم ورور چې مرسته کړې، په هغو هم وړی دی او الله دې وله هغه په اتنګ ځي کې په کار کې قبر کې دې الله دغه روپۍ په کار راولي زما زوی سره چې چا د امین کې. بس مور جانې هغه ورور چې اوس مهال تاسې ویډیو ګورئ تاسې لاسنیوی وکړئ او د ابراهیم ورور ته هم هر وخت دعاګانو کې هېره مه ساتئ، حتما به ستاسې لاسنیوی کوي انشاءالله. دوباره به بیا تاسو سره مرسته کوي. ګرانو هېوادوالو، تاسو د دې مورکۍ غږ واورېدئ چې د دې زوی بیا هم تداوۍ لاندې دی او بېرته مرض یې پرې اثر کړی دی. نو له هغه ورونو څخه هیله کوم چې اوس مهال د دې مورکۍ غږ یې واورېد نو د دې لاسنیوی وکړي او ابراهیم ورور څخه بیا هم هیله کوم چې کولی شي تاسو د دې کورنۍ لاسنیوی وکړئ، ځکه چې زوی ډېر په سخته کې او مشکلاتو سره مخ دی. که څوک غواړي چې خپله مرسته مو په شفاف ډول تر اړمنو کورنیو ورسول شي، خپلې مرستې مو مظلوم غږ هېره بنسټ ته وسپارئ. د مرستې لپاره زما د واتساپ شمېره ده 080 شپږ شپېته شپېته 940. نور مو وخت نه نیسم، الله مو مل، خدای پامان.